کس واقعا ده وای خزي او دویل دا ستام ملګری هو ډیر غلط ملګری دي ولولي ګلګرا ته چې مالدار وي دا ټول ستا کار راتل ته چې مالدار وي ټول براتل اوس چې ته غریب شو یوم ناراضي زما ملګرو خسته ګمان د ګوري ښا هغه ټول نبی بي دا په ما خپکیږي چې کله زما مالدار و ما نو د میلما ورکول وس ازما کېدا ډوډۍ وسمه کېدله پیسې را سره اوس په ما خپکیږي چې سړی غریب شوی دی وسه یې نه کېږي زمونږ د لحاظ نه به نه تېرېږي دقه ته وایي ښه ګمان د وجنه د عمر فاروق واقعه ده چې کله د مسلمان نه یو خبره واوري او د هغې ډېرو مطلبونه غلطې خو یو مطلب یې صحیح نو د صحیح ګمان تقاضا دا ده چې زما د دې ورور دا مطلب و دا مطلب نو زمونږ د معاشرې د ټولو نه بنیادي نقصان دا دی چې زمونږ په زړه کې بدګمانیانې ډېرې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې په تمام خلکو کې غوره انسان هغه د جاغي کې دوه صفاتونه یې دوه افضل الناس دا د دوه صفات دی کوم صفات یو د جبه سره تعلق ساتي او یو د زړه سره دا بنیادی خبرې ده دي دا ځنه خلک خبرې وو کې به وي زه د زړه نه ډېر ښه سړی یم نه ځکه ظاهر عنوان د باطن دی د پیغمبر علیه السلام د ارشاد ګرامی نه دا معلومیږي چې د انسان خواله بدواله دا د جبه نه معلومیږي او د مخ او د تندي نه معلومیږي ملګرو پزره مهنت پکار ده رب العالمین وی د قیامت پر ورځ باندې با د الله تعالی د عذاب نه به هغه څوک بچي الا من اتى الله بقلب سلیم چې پاک زړه پاک او که چاته مشکلات علاجونه شته الله تعالی سورته حشر کې د مؤمنانو صفت بیانوي چې د مؤمن یو دعا ده چې الله زما زړه مؤمنانو ته پاک که انسان بل ګناه نه کوي نو دا ګناه پوره ده چې دا پزره کې بدګمانیان لري لکه چې د بدګمانیانو د لاسه سړي د بیماریم لګي صحتم خرابي محبتم ختم شي ظلمونه موشي او چې ښه ګماني سړی د ډېرو لانجو نه بچي ښایسته مونځ کوي صحت برابري تندی برابري په محبت باندې سلام کوي او ښه مزیدار خوب کوي د هغه جنجالونو نه بچي چې په هغې کې مبتلا یې هغه انسان چې هغه د بدګمانۍ د ګناه شکاري